کول ځوان چې ځوانۍ ته رسېدلی و خو خپلې مور ورسره څه کارونه وکړل. دا یوه ډېره دردونکې ویډیو ده چې تاسو سره یې شریکوم. موږ سره دا ویډیو تر اخره وګورئ. درنو دوستانو، یو مور او زوی چې په یو کلي کې ژوند کولو، خو دغه مور به خپل زوی ته هر وخت ویل چې ته په ما باندې ډېر زیات ګران یې، ځکه زه تا هېڅ تکلیف له نه ورکوم او ستا پلار هم مړ دی. نو مور او زوی خپل منځ کې ډېره زیاته مینه کوله، خو مور به اکثر خپل زوی ته ویل چې زه به تا ته یو داسې قیمتي تحفه درکوم چې د هغه تحفې ثاني به نه وي، یعنې هغه به د دنیا د ټولو نه قیمتي تحفه وي. خو زوی به هم ډېر زیات خوشحالېدو او د مور نه به بیا وخت په وخت پوښتنه کوله چې ما ته به دغه تحفه کله راکوې. خو مور به یې ورته ویل چې داسې یو وخت به راشي چې در به یې کړم. اخر چې زوی ډېر زیات تنګ شو نو مور ته یې وویل چې ما ته ووایه څه وخت به راته دغه تحفه راکوې. مور یې ورته وویل چې کله ته د 22 کالو عمر ته ورسې نو بیا به زه تا ته دغه تحفه درکوم. زوی هم انتظار کولو، خو چې کله هغه د 21 کالو شو نو په هغه باندې یو داسې مرض اټیک وکړو چې هغه یې کله هسپتال ته ورسولو نو ډاکټرانو وویل چې ډېر زر ده چې دا مړ شي، ځکه چې د زړه والونو یې کار پرې ایښی دی او دا ماشوم په ماشوموالي کې چې کله پیدا شو په هغه وخت کې هم دته د زړه مسله وه. نو کله چې مور خبره شوله نو مور یې دا همت وکړو او خپل زړه خپل زوی ته ورکو. خو د افسوس خبره وه چې مور یې هم ژوندی پاتې نه شوه او خپله ټوله زندګي د زوی په نوم کړه، یعنی خپل روغ زړه یې زوی ته ورکړو. او کله چې دغه زوی روغ جوړ شو او د هسپتال نه کور ته لاړو نو ویلیدل چې مور یې نشته. ډېر زیات په تشویش او په خفګان کې شو چې مور به مې چرته وي. خو په کور کې یو داسې خط پیدا کو چې په هغې کې لیکلي وو چې زما ګرانه زویه، ما ته د دنیا د هر چا نه ډېر زیات ګران یې. په دې وجه باندې ډاکټرانو ویل چې ستا د زړه والونو کار پرې ایښی دی. نو ما همت وکړو او خپل زړه مې تا ته ډالۍ کړو. دا هغه قیمتي او بهترینه ډالۍ ده چې ما ته ویل زه به درته تحفه درکوم. نو ډېر زیات په احتیاط او په قدر یې وساته. درنو دوستانو، د پلار او د مور په خدمت کولو کې جنت دی. موږ چې هر کله داسې واقعیات اورېدلي دي نو پکې راغلي چې مور د خپل زوی لپاره ځان قربان کړی دی او کومې سختې نه وي چې هغه مور خپل بچي سره نه تېروي. نو د دې لپاره پکار ده چې د مور ډېر زیات احترام وکړی شي او د هغې هر خبر ومنل شي کومه چې جایز او شرعي خبره وي. که تاسو د دې ویډیو نه څه زده کړه کړې وي او زما خبرو سره موافق یې نو ضرور در سره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ او خپل نظر سره هم شریک کړئ. تاسو ټولو ډېره مننه.